د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې د بلخ امنیه قمندانۍ ویښو او زړورو امنیتي ځواکونو د یوې اونۍ په ترڅ کې د ولایت په کچه 37 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي چې له دې ډلې څخه یې 15 تنه ښځینه دي. مسؤلین زیاتوي چې دغه کسان یې د وژنو، غلا، انسان تښتونې او د بېلابېلو ناقانونه کړنو په تور نیولي دي. د بلخ ولایت او عمومي قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې عمومي مدیریت او په دغه تېره هفته کې 37 کسه مضموني نیولي دي چې په دې 37 کسانو کې 15 دانې اناسیه دي او نور چې دي هغه ذکور دي. او په دغه کې موږ اکثره دوسیې چې دي هغه عدلیې او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي او بعضې دوسیې چې دي هغه د لې تر څېړنې لاندې دي. ښاغلي اکرام وویل چې هیڅ کس او یا ډلې ته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي او هغه خلک چې په ناقانونه کړنو لاس پورې کوي ژر تر ژره به یې ونیسي او د قانون منګلو ته به یې وسپاري. او موږ د بلخ ولس ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو چې د جنایي جرمونو مدیریت چې دی دا د دوی په خدمت کې دی او چې کومه صدمه یا کوم مشکل به دوی ته پیښیږي یا رسیږي او یا دې زموږ سره رابطه راسره وکړي او یا دې 109 شمېرې ته اړیکه ونیسي. د مسؤلینو په وینا نیول شوي کسان به د نسبي دوسیو له بشپړولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.